هیله ده چې د موضوع ډیره سیاسي نه وي، ځکه زه نه غواړم په دغه سن کې چې ته یې اوس د خپل سیاسي لیدلوری تا تر انتقال کړي. بعضې تاجک ووینې پښتنو ته ډېر بد رد وایي چې تاسو فرهنګ نه لرئ، کلتور نه لرئ، همداسې ډېرې زیاتې نورې خبرې هم کوي. او دا داسې نه دي چې د بېسواده خلک دا خبرې وکړي، زیاتره به یې ووینې چې که باسواده دي، حتی بعضې خلک ما لیدلي دي چې ماستري هم لري. په افغانستان کې باید دوی له منځه یوسي، د دري ژبه باید دوی له منځه یوسي. زه په دې باره کې لږ معلومات هم درکړم، دا ډېره جالب موضوع ده. که مثلا د ایران پروژه کار ورکړي او ورو ورو دري ضعیفه کړي، بیا افغانانو ته څه کول پکار دي؟ بیش از 100 سال است که تجربه افغانیت و پشتونولی در این کشور بیداد میکنه و صمیمانه و صادقانه فهرست کو یادداشت کو که افغانیت و پشتونوالی بر شما چی آورده؟ په دې کې څه تعصبي مسایل چې لمن ویل کېږي ورته لمن څه آردر چې پاکستان ورته ورکړي، هماغه موضوعات تحلیلیږي او په هغو باندې خبرې. دا زه د خپل شخصي تجربې نه درته وایم. زه په حکومت کې په کلونو پاتې شوی یم. هلته کومه کټګوري د دایم لپاره موقف ته نه رسېدل. د ځینې چې دي لکه دوی او د ځینې نورو کسان شته دي چې هغه موږ ته معلوم یو دوی موږ پېژنو چې د ایران په کوم مقطع زماني کې دوی پیسې اخیستلې او د پاکستان اوس څو مقدار کې یې اخلي او څونه تګ راتګ یې هلته او په کوم ځای کې یې اخلي. سلامونه شهیر جانه، جوړ بخیر. علیکم سلام پلور جان، شکر دی بیخي ښه یم الحمدلله. ته څنګه یې؟ صحت څنګه دی؟ زه هم بیخي ښه یم، ژوندی او سرلوړی اوسې. نو نن واقعا ما په کومه خاصه موضوع باندې فکر نه دی کړی. ما وغوښتل چې تا ته دغه یو مجال یو فرصت زه درکړم چې که کوم څه ته خپله په ذهن کې لرې په د وروستیو وختو کې، یعنې انسان داسې دی چې دی که خصوصا اولادونه او ماشومان چې 15 کلنۍ کې وي یو ډول پوښتنې کوي، د هغونه په ښکته عمر کې بل ډول پوښتنې کوي، د هغونه چې رالوی شي 8 کلنۍ کې 10 کلنۍ کې بل ډول پوښتنې لري، زیاتې پوښتنې لري، هغو ته باید ځواب ورکړل شي. خو دغه مرحله چې ده ته چې یې کې 14 کلن یې که نه، په دغو سن کې ته د ځینو پوښتنو سره مخ کېږي. مثلا په ټولنه کې، په مکتبو کې، په صنف کې د خلکو سره په ټولنیزو رسنیو کې اوس د ټولنیزې رسنۍ زیاتې شوي دي که نه، هر رقم پوښتنه چې ته ولرې زه غواړم چې په هغو باره کې دا فرصت ته ولرې او زه په دغو باره کې تاته معلومات درکړم. هیله ده چې د موضوع ډیره سیاسي نه وي، ځکه زه نه غواړم په دغو سن کې چې ته یې اوس د خپل سیاسي لیدلوری تا در انتقال کړو. د ما فکر دا دی چې اولادونه باید پرېښودل شي چې هغوی خپله د ټولنې نه، یعنې د ټولنې د وضعیت نه، مثلا په افغانستان کې د افغانستان د وضعیت نه او بیا نړۍ د وضعیت نه دغو سن کې تاسو یې ورو رالویږئ، بیا دغه سیاسي لیدلوری خپله واخلئ، د حقایقو نه خبر شئ چې زه تېرېږي، څوک په ښه دي، څوک په بده دي، څوک سلامت دي، څوک ملامت دي، چا څومره خیانتونه کړي، چا څومره خدمتونه کړي. نو زه غواړم چې دغه څه ورو ورو تاسو زده کړئ او دغه سن هم تاسو نه ایجابوي چې په دې وخت تاسو سیاست ته ورګډ شئ. نو تاسو باید ډېر زیات فوکس او دقت باید په دې باندې وي چې څنګه تاسو ښه انسانان شئ. نور هم البته ښه انسانان یې او څنګه درسو ته زیات توجه وکړئ که نه، څنګه په اخلاقو کې په رویه کې په دو کې تغییر راولئ، همدغسې مخکې ولاړ شئ. نو که ته په کومه بله برخه کې د سیاست نه وراخواته کومه پوښتنه ولرئ یا د څه لیدلي یا د ما باره کې کومه پوښتنه ولرئ که نه، ټولنیزو رسنیو کې ما باره کې هم ځینې خلک بعضې خبرې کوي چې والا داسې دي او هسې دي. هره پوښتنه چې ولرئ دغه بحث به همدو ته ځانګړی کړو. ما خوښه همدغسې ده چې یو آزاد بحث پرې ولرو. زه غواړم چې تا په ذهن کې وخت ناوخت نه بعضې سوالونه پاتې نه شي، ما باره کې یا د وطن باره کې یا د ټولنې باره کې یا بله هره برخه کې هغو ته رسیدګي وشي، هغه حل شي. پلور جانه که رښتیا درته وایم د څو ورځې کېږي زه ډېر زیات خفه یم. د په خاطر موږ په ټولنه کې تعصب بیخي ډېر زیات شوی دی. نو څه نظر دی چې په دې باره کې خبرې وکړو؟ دا خو ډېره مهم موضوع ده. تاسو که پوښتنې وي زه بیخي آماده یم چې خبرې پرې وکړو. بعضې تاجک ووینې پښتنو ته ډېر بد رد وایي چې تاسو فرهنګ نه لرئ، کلتور نه لرئ، همداسې ډېرې زیاتې نورې خبرې هم کوي.
او دا داسې نه دي چې د بېسواده خلک دا خبرې وکړه، زیاتره به ووینې چې که باسواده دي، حتی بعضې خلک ما لیدلي دي چې ماستري هم لري، ښه یو غټ ژورنالیست دی، خو همدا رقم تعصب کوي، قوم پرستي کوي او بد رد وایي پښتنو پسې. نو دا پروژه څه علت دی؟ دا خو واقعا خواشینونکې ده. ته به دې باندې هېڅ ملامت نه یې چې پرې خفه شوی او ښه ده چې د موضوع دې وویې. زه خپله ما نه غوښتل چې په دې باره کې وخت نه وخت خبرې وکړم، خو دا چې اوس دونه د موضوع پراخه شوې ده له بده مرغه چې تر تاسو پورې رسېدلې ده، نو په دې باندې باید خبرې وشي او زموږ باید مشران، زموږ پوهان او هر هغه څوک چې د قلم خاوندان دي او ځینې کسان چې هغه د ژبې خاوندان دي، ځینې کسان چې خبریالان دي، دوی باید وخت نه وخته د دغه موضوع د دفع کولو په خاطر او د حقایقو د روښانولو په خاطر باید دوی خپل قلم وچلوي او خپلې خبرې جاري وساتي. زه غواړم په دې برخه کې څو ټکیو ته اشاره وکړم او تا ته یو لیدلوری درکړم. اوله خبر دا ده چې دا پروژه ده، زه دقیق معلومات لرم، د 2002 کال وروسته ایران په افغانستان کې خپل فرهنګي یا کلتوري یرغل پیل کړی. زه غواړم په دې برخه کې معلومات درکړم. ایران په دې فکر کې شه چې په افغانستان کې باید دوی له منځه یوسي، دري ژبه باید دوی له منځه یوسي. زه په دې برخه کې معلومات هم درکړم، دا ډېر جالب موضوع ده. دوی په ایران کې کردي ژبه له منځه یوړه، ایرانیانو. دوی عرب چې هلته عربي ویله هغه یې له منځه یوړله. دوی بلوڅي ژبه په ایران کې له منځه یوړله. په سیمه کې همدغسې فرهنګي یرغلونه په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې، دغه سیمه کې چیرته چې اکثریته شیعه مذهب اوسیږي، دوی دغه خپل فرهنګي او په وروستیو کې سیاسي او حتی تهاجمي یرغلونه پیل کړي وو په وروستیو کې. زه افغانستان باندې غواړم خبرې وکړم. فارسي د خپل لهجه ده، بیس چې دی دري ده، دا د دربارو ژبه وه د اوله تر اخره پورې. اوس مثلا مولانا چې دی دا په دري باندې د لیکل کړي دي، د شعر په دري ژبه لیکلی دی. مثلا فردوسي شعر په دري باندې لیکلی دی. مثلا سعدي شعر په دري ژبه لیکلی دی. فارسي چې ده د فارس پورې تړلې یوه لهجه ده، د ژبه نه ده. نو په ایران کې ایرانی ده، په تاجکستان کې تاجکي ده، په افغانستان کې دري ده. ته ګوره زه لږ تاته وضاحت درکړم. یعنې دري څومره غښتلې ده. زموږ یو هنرمند امیرجان صبوري ځي تاجکستان ته، ټول تاجکستان ته دی کمپوز ورکوي، یو نفر ځي. مثلا احمد ظاهر د چې په دري ژبه کې کومې سندرې ویلې دي، د اوس تر ننه پورې د ایران اکثره سندرې چې ته واورې د احمد ظاهر کمپوز پکې نغښتی، دغونه متاثر دي. په دې خاطر ایران هڅه کوي چې دري په افغانستان کې تضعیفه کړي او دوی ورو خپل هغه فرهنګي یرغل چې دی هغه په دغو ژبو باندې مسلط کړي. پروژه دا خو یوه ډېره جالبه موضوع ده. یو پروژه تا چې د موضوع وویل ما ته یو سوال پیدا شو که مثلا د ایران پروژه کار ورکړي او ورو دري ضعیفه کړي، بیا افغانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه ډېره مهمه ده. زه مخکې دونه چې تا پوښتنې ځواب ته راشم، زه یو بل اړخ ته یم اشاره کوم. هغه دا دی چې اوس دا خو یو فرهنګي یرغل د ایران دی. دویمه برخه پاکستان دی. یعنې په وروستیو وختو کې خصوصا دغه جمهوریت چې واوښت، پاکستان په دې فکر کې شوی دی چې په افغانستان کې باید تفرقه نور هم زیاته شي. یعنې کوم اتحاد او اتفاق چې دی دا باید د منځه یوړل شي. پاکستان برنامه هم دغه ده، دوی خاصتا خلکو ته، ځینو کسانو ته پیسې ورکوي او دې مورد نه زه دومره خبر یم لکه
لکه دغه د خپل ورځني ژوند نه چې زه خبر یم چې څه کوم څه نه کوم چې ځینې مشخصو کسانو ته دوی پیسې ورکوي. مخکې تا د یوه ژورنالست خبره یاده کړه، د پلار چې دی ډاکتر محی الدین مهدی نومیږي. بیش از 100 سال است که تجربه افغانیت و پشتونولی در این کشور بیداد میکنه. دردای مرا میشنوید، از ازبک و هزاره و تایرقا هم میشنوید. یک بار سر در گریبان خود فرو کو، دردای پشتون ببین و بشنو و صمیمانه و صادقانه فهرست کو یادداشت کو که افغانیت و پشتونوالی بر شما چی آورده؟ دستاورد شما چیست؟ من افغان نیستم، یک استراتژی است، شعار نیست، اثر احساسات و خیره‌سری نیست، از روی آگاهی و تعمق است. د آمو په نامه یو ټلویزیون جوړ کړی، اس په نامه باندې ټلویزیون دی خو ټولنیزې صفحې دي. په دې کې څه تعصبي مسایلو ته چې لمن ویل کېږي هغو ته لمن ویل، څه آردر چې پاکستان ورته ورکړي هماغه موضوعات تحلیلیږي، په هغو باندې خبرې کېږي. زه دې ته کله کله حیرانېږم چې دی موږ ځینې پوهان، زموږ ځینې روشنفکران ولې داسې مسایلو ته ورځي، ولې داسې تلویزیونونو ته، ولې داسې متعصبه کړیو سره کینی، هغو سره بحث کوي. زه په کورنیو چارو وزارت کې وم، ما خو د اوله ته یې پېژنده، ټول معلومات مې درلودل د باره کې. په ځلونه یې مانه غوښتنه کړې چې ده ته ورشم بحث ورسره وکړم، زه نه ورتللم. نو اصلي خبره زه په دې باره کې یو بل معلومات هم درکړم چې د پلار نوم یې ده ولې واخیسته. ګوره موږ تاسو په همدغو مسایلو خبرې کوو که نه، چې ښه پلار څوک دی، بد پلار څوک دی، او پلار لیدلوری باید څه وي، او پلار هغه نصیحتونه او وصیتونه د اولاد لپاره باید څه وي، د کومه لاره چې اولاد ته ټاکي هغو ته باید څه وي. موږ تاسو په همدو باندې خبرې کوو. د دې په خاطر ما پلار نوم یې واخیسته، د پلار چې دی محی الدین مهدي په نامه، هغه په د ټول ژوند کې ده ته د کوچنیوالي نه تر لویوالي پورې د په وخت کې یو څه ورته څولي دي، ټول تعصبي مسایل. او دا زه ولې وایم، د کوم برکت چې ده وکړله تقریبا دغونه د یو څو ورځې وروسته ما یو بل شناسا ملګری دی، د خپل دی، دا خبرې ما ته وکړه، زه ډېر زیات خفه په دې شولم، ما په ده باندې زړه وسوځېده. ځینې وخت دغه خدای چې د چا نه یو پلار واخلي په کوچنیوالي کې، هغه په خیر وي، خو د ځینې خلکو سره چې یو متعصب پلار ته ژوند ته آخره پورې پاتې شي، نو دا خو ډېره زیاته خطرناکه ده. مثلا دا داسې معنا لري لکه زه چې نن تا ته ووایم چې شعر جانه دری چې دا داسې ده، مثلا تاجک چې دي ډېر بد خلک دي، مثلا هزارګان چې دي خدای نخواسته ډېر بد خلک دي، دا داسې دي او هسې دي، او دا خبر زه تا ته هره ورځ کوم، زه څه کوم؟ زه تا په ذهن کې یوه منفي نطفه غټوم، صحیح ده؟ او زه خو د تاسو په حقیقت کې دښمني کوم، زه خو تاسو دوستي نه کوم. نو زه اوس دلته خپلې خبرې ته رسم چې ته چې هر څه فکر کوې، ما د پلار په صفت تا ته هغه که ته وصیت بولې، هغه که ته نصیحت بولې، هغه که د پلار خبرې بولې، هغه که د یو ملګري مشوره بولې، هغه دا ده چې په ټول عمر کې به ته تعصبي مسایلو باندې فکر نه کوې. ته لوی اوسه. لوی اوسه په څه معنا؟ ته په لویو مسایلو باندې خبرې وکړه، دا ډېرې کوچنۍ دي. ته په افغانستان فکر وکړه، ته په نړۍ فکر وکړه، ته د خپلې کورنۍ په سمون په سلامتیا فکر وکړه، ته د ټولنې که په ټولنه کې هر څوک دی، که پښتون دی، که تاجک دی، که هزاره دی، که ازبک دی، که ترکمن دی، که پشهیي دی، هر قوم چې دی، هر رنګ چې دی، ته د هغوی لپاره کار وکړه. دا باید تا ته هیڅ مهمه نه وي چې ته پښتون یې، که تاجک یې، که هزاره یې په افغانستان کې. دغه کسان چې دوی مسایلو ته لمن وهي، دا د ټولنې منفور خلک دي. دویمه خبره مې تا لپاره دا ده، په ټول ژوند کې بیا درته وایم د تعصب نه لرې اوسه. په کوم دلیل؟ په دو دلیل چې که چېرته تعصبي مسایلو ته د خدای ناخواسته په هغو کې ورګډ شولې او د مسایلو ته د لمن ووهله او همدا د فکر او ذکر شوله،
ته د پیشرفت او ترقۍ نه وروسته پاتې کېږي. دا زه د خپل شخصي تجربې نه درته وایم. زه په حکومت کې په کلونو پاتې شوی یم. هلته کومه کټګوري د دایم لپاره موقف ته نه رسېدل. متعصبین دای په ځلونو د ملګرو کوښښ وکړ چې دای حکومت ته راولي. حکومت ته ولې نه راته، خصوصا په وروستیو وختو کې حکومت ولې دای نه جذبوه، خو دلیل یې درلوده. مثال درته وایم، همدغسې که پدرام را واخلي، همدغسې موږ ځینې پښتانه کسان چې تعصب به یې درلوده، هلته به چې هر پوزیشن خالی شو دوی نوم به واخیستل شه، تصمیم به ورسید شوه چې نه دا متعصب دی. یو خو دا دی ګوره سلامتیا مسله ده که نه، چې ته یو سالم انسان نه غټېږي نه لویېږي. دویم ته په یو سالم فکر یې ځان سره نه لېږدی. دریم ته وروسته پاتې کېږي، ټولنه دې نه مني، کرکه انسان نه کوي. تعصب داسې یو څه دی چې زه دغه شی تا سره په ټول ژوند کې پاتې شي لکه مرداري. اوس فرض که دا مثال زموږ په خاطر غلیظ مثال ورکوم چې تا سره دا شی پاتې شي. یوه مرداري ده، سړی ځان سره ساتي او دا تعصب دی. دې سره سړی لویېږي، دې سره سړی تشناب ته ځي، دې سره سړی راوځي لاس مینځي، دې سره سړی راوځي په ډوډۍ باندې کښېني، دې سره د سهار چای خوري، د غرمې ډوډۍ خوري، بېګا ډوډۍ خوري، دې سره مجلس کوي، دې سره سملي. دا داسې معنا لري. نو هغه ډېر احمق پلرونه دي چې خپل اولاد ته د تعصب نه ډکې خبرې کوي. هغوی نادانه پلرونه دي چې خپل اولاد په غلطه لاره بیایي. هغوی بې عقله پلرونه دي چې خپل اولادو ته داسې لار ورښیي چې دوی د ټول ترقۍ او تعالی او پیشرفت نه دوی وروسته پاتې کړي، په ټولنه کې منزوي کړي، د یو منفي لیدلوري سره غټ کړي. اوس راځم تا پوښتنې ته. تا دا پوښتنه وکړه، درته ویل چې که دغه فرهنګي یرغل د ایران نه و د پاکستان زیات شي او دري موږ نه خدای نقصه واخلي یا ډېره زیاته تضعیفه کړو، یا د خلک دونه زیات شي چې د فیصدي دونه زیاته شي د متعصبینو چې ټول چغې وایي چې من افغان نیستم، ټول چغې وایي چې دري نیست، ای فارسي است، او ټول وایي چې د ایران لهجه چې ده همدغه راوړی، هغه کوم څه چې دوی لري همدغه په افغانستان کې موږ غواړو. نو اول خو دا حالت نه راځي، بیخي زه تا ته اطمینان درکوم. دوی که هر څومره چغې وکړي، که هر څومره خپل تعداد زیات کړي، دوی څه کوي؟ دوی فقط خپل ذهن خرابوي. دا داسې معنا لري لکه بیرون چې هلته ځینې کسان او خلک کنځاوي کوي او یو نفر قرار آرامه ناست دی، خپل کار کوي، خپل قلم ورسره دی، خپل کتاب ورسره دی او خپل آرامه یوې خوا ته ځي بلې خوا ته ځي، هغه خبرو باندې هېڅ فکر نه کوي. د ټوله معنا همدغه ده. او بله خبر دا ده، ګوره دغه ژبه ملکیت نه دی. ژبه ملکیت نه دی. ژبه چې ده د افهام او تفهیم وسیله ده. دري د چا ملکیت نه دی. تاجک نشي ویلی چې دري د ما ژبه ده او زه یې مالک یم، ژبه یې ده چې زه یې د مالک یم، زه صاحب صلاحیت دی. مثلا هزاره نشي ویلی چې زه د دري مالک یم. مثلا ازبک نشي ویلی چې زه د دري مالک یم با وجود چې هغه خپله ازبکي لري. مثلا پشهیي، مثلا پښتون. د دې ژبې اداري ژبې مالک چې دی هغه افغانستان دی. دا په دې هیته کې دا باثباته پاتې کېږي. دې ته به نور هم کار کېږي، دا به نور هم غني کېږي او دې ته به ډېره زیات توجه کېږي. زما غوښتنه یې تا نه دا ده، د یو پښتون پلار په صفت چې ته یو پښتون شخص یې، زما غوښتنه یې تا نه دا ده چې دري هېڅکله پردۍ ژبه نه ده. ګوره دري تا خپله ژبه ده، دومره یې ووایه، دومره یې زده کړه، دومره تعلیم پکې وکړه لکه په خپله پښتو کې چې کوي. خو دلته یوه ټکي ته باید موږ راشو. که کوم سوال چې پوښتنه چې تا کړې ده چې دغه فرهنګي د کلتوري یرغلونه چې کېږي یا د ایران طریقه کېږي او یا د پاکستان طریقه کېږي، په دې کې اوس کیسه څه ده؟ خبر اصلي مهمه خبر ټکی څه دی؟ پښتنو لپاره او د افغانانو لپاره، خپل تاجکانو لپاره، د هزارګانو لپاره، یعنې په افغانستان کې ټولو وګړو لپاره هغه دا ده چې پښتو ژبه باید غني شي. پښتو ژبه باید د دري سره په سیاست کې، په کلتور کې، په ادب کې، په شعر کې او په
حتی دفترونو کې دا باید موازی مخکې ولاړ شي چې بدیل وي. حتی ګوره ته نورم خدای نه خواسته که افغانان هم دغه رقم تضیفیږي او ایران خو که دا سره ورته نړۍ نه متوجه کنه او که چیرته امریکا ایران نه وای تضیفه کړی تا به لیدلی و چې په افغانانو دوی څه کول. یعنی ډیر بد وضعیت سره موږ مخ کېدل. نه یوازې چې افغانستان تقسیم وره د ژبه هم درنه اخیسته، فرهنګ هم درنه اخیسته، کلتور هم درنه اخیسته، هر څه درنه اخیسته او دوی دغه برنامه شته، د پلان شته دی. د دې په خاطر چې خدای نخواسته داسې وضعیت سره مخ پښتون او افغان په مجموع کې او ټول قومونه د افغانان نو هغه داسې یو حالت سره مخ نشي چې بله ورځ ژبه ونه لري. ته باید پښتو غني کړي، ته باید پښتو وپالې، ته باید پښتو ووایې. پښتو باید په که یو مکتوب په یو دفتر کې په دري باندې صادریږي، بل باید پښتو شي. دې ته په جمهوریت کې ډیر زیات کار شوی دی، ډیر زیات کار دې ته وشي، هم په ارادي توګه هم په غیر ارادي توګه. او دې سره هیڅوک مشکل نه لري چې پښتو نور هم غني شي. اصلي خبره دا ده چې دري باید وساتل شي. او بل خبره ته چې زه دلته راشم اشاره ورته وکړم، دغه دري چې ساتل شوې ده پښتنو ساتلې ده. په تیرو لسګونو کلونو کې، سلګونو کلونو کې دري چې ساتل شوې ده د پښتنو ساتلې ده. او خدای نخواسته که پښتون وغواړي همیشه تضیفولی شي، خو دا کار موږ نه کوو. په افغانستان کې ټول قومونه چې دي دا رنګونه دي د افغانستان، دا د افغانستان ښایستونه دي. ته به هیڅ کله د قومونو په باره کې منفي فکر نه کوي. په هر قوم کې د افغانستان یو ښایست شته. ګوره زه تاته مثال درکوم، مثال په دې باره کې ښه ده چې خبرې وکړو. اوس مثلا هزارگان دي په افغانستان کې. زه هزارگان ته غیرتی قوم یم. غیرتی تنها دا نه ده چې پښتنو ته هم غیرتی ویل کېږي، صحیح ده، یعنی پښتنو یو صفت دا ده چې غیرتی دی. خو هزارگان په څه شو کې غیرتی دي؟ دای مړ که دای ګدایي نه کوي. په هیڅ ځای کې به ته هزاره پیدا نه کوي چې لاس یې اوږد کړی چې 1 روپه بتې، 2 روپه بتې، 1 نان بتې. وی چې زه دې مړ شم، زه د کراچیواني وکم، زه د تر ټولو هغه ټیټ کار د ټولنې وکم، خو لاس چاته نه اوږدومه. دا د هزارګانو ډېر غټ ښایست دی. په افغانستان کې هزارګان غیرتي قوم دی. مثلا د تاجکانو ښایست درته ویم. تاجکان ډېر زیات باسلیقه دي، خصوصا میرمنې. په دې باندې باید سړی سترګې پټې نه کړي. او په تاجکانو کې اوس تاجکانو په لسګونو تر سلګونو پورې دوی د ډوډیو ډولونه لري. یعنی دا ډیره غټ خبره ده، ډیره لویه خبره ده. دا ښایستونه دي. همدارقم ازبک مړ که پردی کېږي نه. تر اوسه به ته هیڅ یو ازبک پیدا نه کړي چې ته وایي چې ما افغان نیستم. د همدغې خاوره دی، همدا وایي چې افغانستان د ما خاوره ده. نه رغونده پکې ولاړ دی وایي چې افغانستان د ما خاوره ده او همدا خاوره ده. همدا وایي چې زه افغان یم او دی افغان خو څوک ځان ته نشي منسوبولی. هلته ټول په افغانستان کې پښتانه دي، هزاره دي، تاجک دي، ټول بېلابېل نومونه لري. افغان کلمه چې ده ټولو ته اطلاقېږي. یعنی هر قوم ته چې ته ولاړ شي هغوی خپل ښایستونه لري. او افغانستان غني په همدې دی، افغانستان ښایسته په همدې دی چې په افغانستان کې بېلابېل قومونه دي، بېلابېل رنګونه دي. و داسې معنا لري زه تاته ووایم لکه په یوه باغ کې چې تنها پښتون وي، یو ګل ګلاب دی فرض کړه، یو ګل ګلاب نوم زه ورته ورکړم. د تنها پښتون وي، تنها د ګل ګلاب بوی وي پکې، دا خو صحیح ده، خوندور به وي خو دونه به نه وي، صحیح ده. خو که په دې کې په لسګونو نور مثلا هزاره یو بل ګل دی که نه، تاجک یو بل ګل دی، ازبک یو بل ګل دی، ترکمن یو بل ګل دی، بلوچ پکې یو بل ګل دی، پشهیب کې یو بل ګل دی، سادات پکې یو بل ګل دی، مثلا عرب پکې یو بل ګل دی. دا خو د ګلونو پټای شو. بیا په دې کې خو به ډېر ښایست دی. په دې کې د بویونه به څونه ښایسته وي، د رنګونه به څونه ښایسته وي، په دې کې ژوند څونه ښایسته دی. د امریکا یوه باره زندگی تر ټوله نور نړۍ دا ده چې دلته د هر قوم نه، د هر ژبې نه نفر شته. او دوی څه کړي دي؟ هر څوک چې دلته غلی دی خپل فرهنګ یې وروړی، خپله ډوډۍ یې وروړې او د امریکا ته یې ښایست ورکړی. ولې امریکا ته کوچنۍ نړۍ ویل کېږي؟ ټول دلیل یې همدغه دی. افغانان غلي دي
خپل کلتور یې ورسره وړی، اتڼ یې ورسره وړی، مثلا قابلي یې ورسره وړی، مثلا هزارګي لباس یې ورسره وړی، د افغانانو کلتور یې وړی په امریکا کې همدغلته. پاکستانیان راغلي دي، مثلا هندیان راغلي دي، مثلا د نورو هیوادونو راغلي دي، د عراق نه راغلي دي، د یمن نه راغلي دي، د اروپا نه راغلي دي، د کاناډا نه راغلي، هر څوک چې همدلته دي ژوند کوي. یعنې دا په مجموع کې یو خو هغه متعصبین لپاره خبرې وي، دویمه خبره دا ده چې افغانستان د رنګونو او د قومونو نه جوړ یو هیواد دی، ټولو ته باید احترام وشي. بله خبره مې دا ده درته چې د خبرې مې زیاتې نه شي، هغه دا ده چې په افغانستان کې باید ټولو قومونو ته باید په یوه سترګه وکتل شي. ته که سبا ته رئیس جمهور کېږي، رهبر کېږي، او یا ته یا تا په د سن کې چې ټول کسان دي داسې یو موقف ته رسئ، په افغانستان کې باید هیڅ قوم د بل قوم نه برتري ونه لري. موږ باید دا ونه وایو چې موږ پښتانه یو، د ملک موږ دی او دوی حق نه لري، یا دوی راپورته شي چې نه تاسو داسې او تاسو داسې د ملک موږ دی او یا په دې شکل خبرې وکړي، یا دوی وایي چې نه موږ افغانان نه یو، یا اتفاق هغه ته بې اتفاقۍ او د مسایلو ته لمن ووهي. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې دا خلک چې دي دا باید ایګنور شي، ایدو خبرې د بې باکه ونیول شي، دوی ته باید اهمیت ورنه کړل شي، او کوم څه چې دوی وایي دوی ته غوږ مه نیسئ، ته خپل سیده مخکې ځه او دغه مسیر دی تا چې کوم دی د تعلیم او ترقۍ ایدو باره کې دی، او د افغانستان ټولو قومونو لپاره یو ښایسته لیدلوری ولره. ټول ښه خلک دي، ټول ښه قومونه دي، ټول خپل زیبایي لري، د پردیو لاسوهنې دي چې د ځینې مشکلات یې رامنځته کړي. ډېره مننه پلار جانه. زه پلار جان انشاءالله تا ته وعده درکومه زه به هېڅکله تعصب ونه کړم، نه به قوم پرستي وکړم، نه به کوم بل قوم چې په افغانستان کې دی هغو ته بد رد ووایم. مخکې به په افغانستان کې په ټولنه کې لکه په کوڅو کې، مکتب کې د وړکیو به یو بل ته ډېر بد رد ویل، لکه ویل به چې افغان غول، هزارې مشخور، تاجک تازي او ازبک ته به یې همدا رقم ته نورې خبرې کولې. ډېره بښنه غواړم پلار جان چې دا خبرې زه کومه، نو هغه وخت کې به مې دا خبر په ما ډېر بد تاثیر کولو. او بل چې تا پلار جان وویل د کوم ژورنالیست چې د سمیع مهدي د هغو خپرونه پلار جان ما ټوله وکتله، د اول نه تر اخره ټول د پښتنو په ضد خبرې کولې. هغه وخت زه ډېر حیران وم چې دا ولې دا خبرې کوي، خپله یو افغان دی، ولې په بل افغان پسې داسې خبرې کوي. خو اوس چې تا وویل زه بیخي ورسېدم چې دوی ولې دا خبرې کوي. بس ژوندی اوسې د باره کې ما خبرې وکړې، ده او د امثالو هم ځینې په ارادي توګه، ځینې په غیر ارادي توګه، ځینې ناپوهه خلک چې دي بیا دوی ته خبرو تاثیر لاندې راځي. صحیح ده، د قومي مسایل خو داسې دي چې دوی ته لمن ووهله بیا سړی خپل اصل نسب ته متوجه کېږي چې ولاړ داسې یو ډار احساس کوي مخ خواته ځي. او د ځینې چې دي د ځینې نورو کسان شته دي چې هغه موږ ته معلوم دي، یو دوی موږ پېژنو چې د ایران په کوم مقطع زماني کې دوی پیسې اخیستلې او د پاکستان اوس څو مقدار کې اخلي هلته او څونه تګ راتګ کوي هلته او په کوم ځای کې اخلي. دا داسې نه دي چې د پټېږي او په دې باندې موږ نه پوهېږو، خو د هر څه به ثبتېږي تاریخ لپاره، او دوی به د تاریخ په اوږدو کې نسل به دوی حاشیې ته او زاویې ته پاتې کېږي. او دا بله برخه د هغه باره کې چې وي دا کوم نومونه چې ښودل شوي دي په ځینو قومو باندې له بده مرغه دا هغه څه دي چې ما هم په وړکتوب کې ماشومتوب کې اورېدلي او تر ننه پورې پالل کېږي. دا خبرې نه دي، دا کومې خبرې چې تا وکړلې دا دوی سره په اکثره دوی په کورنیو کې د همدغه متصبین زه یادوم، پلارونه یې اولادو ته ډېر راحته کوي په کورنۍ کې، راحته پلار ورته لګیا وي د خپل بل قوم باره کې ورته لګیا وي همدغه الفاظ ورته یادوي، افغاني غول، افغاني غول، افغاني غول، افغاني غول، چې بل قوم ته په غوسه شي بیا د هزاره نوم ورته اخلي. او ته چې بیا پښتنو ظرفیت ته ورشي دا غلط خبره ده. اول خو چې لږ دغه واضح سړی د دوباره کې وغږېږي، ګوره د کلمې چې غلي د کومې کلمې چې تا وویل دا پښتو دي نه، یعنې که پښتون متعصب وای خو خپلې کلمې به بیا درلودلی دی. موږ هېڅ د هزاره لپاره بده کلمه نه لرو، پښتون هېڅ کله د تاجک لپاره بده کلمه نه لري، د ازبک لپاره نه لري، د بلوچ لپاره نه لري، موږ نه لرو بده کلمې، موږ د لپاره هېڅ نه لرو، نه هم دي کارولي، دغه شی په ذهن کې بیخي نه دي راغلي. نو دا کلمې محصول څوک دی؟
دغه ماشین یې څوک دی؟ خو همدوی دي. د کلمې پیدا شوي د پیداوار دی د کلمو همدوی دي. د ژبه څوک کوي؟ نو ما وروستۍ خبره همدغه ده که ته کومه بله خبره ونه لرې د خپل خبرې په همدو به راټولې کړو چې تعصب به نه کوو. تعصب د ضعیفو خلکو کار دی او سالم انسان هغه په دې مسایل باندې اصلا فکر نه کوي. ټول قومونه د افغانستان شریف قومونه دي، ټول باید احترام وشي، ټول باید وپالل شي. ترڅنګ یې پښتو ته باید دومره کار وشي چې نه یوازې دا چې رسیاله شي بلکې باید په نړیواله سطحه مطرح نړیواله ژبه شي. نو استاد ښه وخت غواړم ما بیا خبرې وکړو. ژوندی اوسه پلار جانه، نو زه بیخي ورسېدلم. مننه، نو بل کوم سوال نه لرم. خو ته ښه ورځ غواړم، ښه وخت ولرې. خدای پامان.